زما خبرونو مسافرو ګلونو زه ډېر زیات خوشحاله یم دلته کې راغلی یم او د دې خپلو وروڼو د طرف نه ماته ډېره زیاته مینه ډېر محبت میلاو شو او الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو دا مینې محبتونه نصیب کړي د عبید صاحب په یو څو شعرونو باندې به محفل شروع کوم وایي ته یو ځل دله منکر شه ستا خندا د یارانې ده ستا غوسه د یارۍ ډکه او ستا ادا د یارانې ده نو وایي په جنت کې به د ځان یو او په دوزخ کې به ځان یو او دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده الله دې زموږ ستاسو د یارانې ستاسو د مینې نصیب کړي او انشاءالله کوشش به کوم چې زما نه دا ملګري خوشحاله شي او خدای دې خوشحاله کړي